سلامونه جوړ په خیر. د میندواري اپلیکیشن د میندوارو ښځو لپاره د معلوماتو خزانه. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د میندواري اپلیکیشن د میندوارو ښځو لپاره د معلوماتو خزانه. نن سبا د انسانانو د ژوند یو مهمه برخه په ځیرکو موبایلونو پورې تړلې ده او له دې لارې بېلابېل معلومات پیدا کېدلی شي. د اپل او ګوګل په سټورونو کې بېلابېل اپلیکیشنونه شته چې د میندوارو ښځو ته د میندوارۍ د پیل نه نیولې د ماشوم د زیږون پورې پړاوونه پکې تشریح شوي او دقیق علمي او روغتیایي معلومات ورکوي. د همدغو اپلیکیشنونو څخه یو یې وټ ټو ایکسپیکټ دی. دغه اپلیکیشن د میندوارۍ د وضعیت نه نیولې د جنین د جسامت او اناتومي پورې هغو مسایلو او تغییراتو په اړه میندوارو ښځو ته معلومات ورکوي چې د حاملګي په وخت کې ورسره مخامخ کیږي. تر دا مهال دغه اپلیکیشن یوازې په انګلیسي، ډنمارکي، الماني، پرتګالي، چینی او اسپاني ژبو کې دی. دغه اپلیکیشن د هغه کتاب په بنسټ جوړ شوی چې په همدغه نوم کال 1984 کې د لومړي ځل لپاره لیکل شوی و چې تر دا مهال ګڼو خلکو لوستی او خوښ کړی دی. په دغه کتاب کې د وخت په تیریدو سره نوي معلومات هم زیات شوي. د مثال په توګه د زیګا وایرس په شان نوي وایرسونه او په جنین باندې د دغو وایرسونو د اغیزو په اړه هم پکې معلومات ورکړل شوي دي. میندوارې میندې کولی شي چې په دغه اپلیکیشن کې خپل شخصي معلومات ورزیات کړي او بیا له هغه تاریخ سره سم د حاملګي په هر پړاو کې علمي ویډیوګانې ترلاسه کړي او ویې ویني. د میندوارې ښځې روغتیا د هغې د راتلونکي ماشوم په روغتیا باندې ډیر تاثیر لري. د دغه اپلیکیشن یو بل ښه والی دا دی چې په ټولنیزو شبکو کې داسې ګروپونه لري چې پکې هغه میندې چې له دغه اپلیکیشن څخه کار اخلي او یو بل ته نږدې اوسیږي له یو بل سره خپلې نظریې او تجربې شریکولی شي. مریم یو افغانه میرمنه ده چې دا مهال په امریکا کې اوسیږي او میندواره ده. هغه وایي چې د یو ملګري په سپارښتنه یې له دغه اپلیکیشن څخه کار اخیستل شروع کړي او وایي چې هره شپه د خپل خاوند سره ځینې ویډیوګانې په ګډه ګوري او داسې احساس کوي چې تر بل هر وخت د خپل ځان او اولاد په اړه ډیر معلومات لري او د حاملګي مرحله به په ښه توګه ختموي. په هند کې هم د تندرستي مور پروژې یا فټ مام پروجیکټ په نوم یو اپلیکیشن موجود ده چې ګڼ شمېر میندې ترېنه ګټه اخلي او ترې راضي هم دي. په افغانستان کې د زیږون پر وخت ډېرې میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي خو له بده مرغه تر دا مهال داسې کوم اپلیکیشن نه دی جوړ شوی چې میندو ته د حاملګي پر وخت معلومات ورکړي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.